یو ورکوټی غوندې کلی و، ډېر ښکلی ښایسته چې خلک به پکې اوسېدل او ساده ژوند به یې کوه. په همدې کلي کې د حامد په نوم یو سړی اوسېده. حامد ډېر غریب و، د هغه کور خټین و، کالي یې ساده وو، خو زړه یې ډېر شتمن و. هغه به مزدوري کوله او چې هر څه به یې ګټل په همهغې به خوشحاله و. د حامد مېرمن به اکثر حامد ته ویل: وګوره، نور خلک خو ښه کالي اغوندي، کورونه یې پاخه دي او زموږ سره هېڅ هم نشته. کله خو له الله نه نور هم څه وغواړه. حامد به مسکی شو او جواب به یې ورکړو: الله چې څومره مال راکړي دي همهغومره غوره دي. حرام یا په غلطه طریقه ترلاسه شوي پیسې او مال سکون نه راکوي. یوه ورځ حامد د مزدورۍ په تکل کې ښار ته روان شو. په لاره روان و، ناڅاپه یې وکتل چې د یو ونې لاندې یو درنه کڅوړه پرته ده. هغه یې ولیده نو ور روان شو او هغه یې راپورته کړه. چې ویې کتل نو حیران شو چې په هغې کې د سرو زرو ځلېدونکي سکې موجود وې. د هغه زړه په زور زور درزېدل شروع کړل. هغه له ځان سره وویل: که دا مال زه وساتم نو زما کور به بدل شي، زما مېرمن به خوشحاله شي، زما غریبي به ختمه شي. خو بلې شېبې کې د هغه په زړه کې بله اوازه راغله: دا ستا مال نه دی، د قیامت په ورځ به جواب ورکول وي. حامد سمدلاسه پرېکړه وکړه چې اصلي مالک به پیدا کوي. هغه د کلي چوک ته لاړ او اعلان یې وکړو: که د چا د سرو زرو کڅوړه ورکه شوې وي، را دې شي او وادې خوري. خلک حیران شو. ځینو به یو بل ته ویل: نن سبا څوک دومره ایماندار وي، که موږ ته پیدا شوې وي هېڅکله به مو بیرته نه ورکوله. په همدې وخت کې د کلي یو شتمن او لالچي سړی راغی. کڅوړه یې چې ولیده سمدلاسه یې وویل: هو هو، دا زما ده، زر یې راکړه. حامد په سکون سره تپوس وکړو چې دې کې څه دي. شتمن سړي وویل: پکې د سرو زرو سکې او د سرو زرو یوه ګوته هم وه. خو ګوته چېرته ده، تا به ایستلې وي. دا خبره واورېده نو خلک حیران شول. حامد ته ډېر درد ورسېدو چې پرې دروغ تور ولګول شول. موضوع د کلي مشر ته ورسېده. مشر ډېر هوښیار انسان و. هغه له شتمن سړي پوښتنه وکړه: ته ووایه، پکې ګوتې هم وه؟ هغه وویل: هو، وه پکې. مشر مسکی شو او ویې ویل: نو بیا دا کڅوړه ستا نه ده، ځکه چې په دې کې خو یوازې سکې دي. د هغه کڅوړه به بله وي چې پکې ګوتې هم وي. چې دا یې واورېدل نو شتمن سړي مخ زیړ شو. خلک پوه شو چې هغه دروغ وایي. هغه په شرم سره هلته نه لاړ. څه وخت وروسته یو مسافر منډې وهلې راغی. سترګې یې له اوښکو ډکې وې. هغه وویل: زما کڅوړه ورکه شوې وه، پکې د سرو زرو سکې وې، زه ډېر پریشان وم. کله یې چې کڅوړه ولیده نو له خوشحالۍ ژړا وکړه. ویې ویل:
چې وروره تا زما ژوند بچ کړو، دا زما ټوله جمع شوې شتمني وه. هغه غوښتل حامد ته انعام ورکړي خو حامد انکار وکړو. مسافر ویل نه، دا ستا حق دی، ستا د ایماندارۍ له امله ماته خپل مال را پیدا شو. په پای کې حامد لږ انعام قبول کړو. کله چې حامد کور ته لاړ او ټوله قصه یې وکړه، د هغه د مېرمنې سترګو ته اوښکې راغلې. هغې وویل زه تل د شتمنۍ شکایت کوم، خو نن پوه شوم چې اصلي شتمني ایمانداري ده. وخت تېرېدو او د حامد د ایماندارۍ شهرت په ټوله سیمه کې خور شو. خلکو پرې باور پیدا کړو، ښه کارونه ورته پیدا شول او ورو ورو یې ژوند ښه شو. د دې ژوند ښه کېدو په نتیجه کې الله رب العالمین هغه له ډېر څه ورکړل. نو نصیحت دا دی چې لالچ کول دا نه دي پکار. ایمانداري که څه هم سخته ښکاري خو د هغې تل عزت او تل د هغې برکت